که غواړي چې الله ستا دعا قبول کړي، هر څوک نن سبا دا خبره کوي چې یاره زه دعاګانې کوم، دعاګانې نه قبلېږي. زه یو داسې دعا درته ښیم چې حدیث شریف کې راغلی ده، که چیرې په ورځ کې یو څوک 22 وارې دا دعا ووایي، الله به مستجاب الدعوات جوړ کړي. مستجاب الدعوات دا مطلب چې ته کومه دعا بیا کوي هغه دعا به دی الله درته قبولوي. حدیث شریف دی او دا په مجمع الزوائد او جامع صغیر کې دا حدیث شریف راغلی دی. اوله خبره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې یو څوک دا دعا 22 واره ووایي، دنیا کې چې څومره نارینه دي زنانه دي د دې چې څومره تعداد دی الله به دومره نیکۍ و دې انسان ته ولره ورکړي. او بل دا که چیرې یو انسان په ورځ کې 22 وارې دا دعا ووایي، الله رب العزت به د مستجاب دعوات جوړ کړي چې دی بیا کومه دعا کوي الله به دا دعا ورته قبول کړي. نو دغه پیغام ضرور د خپل ملګرو سره شریک کړئ، دې کې بخل مه کوئ. هغه دعا داسې ده: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای الله دې آباد کې هغه کس چې څوک زما حدیث واوري او بیا مخ ته ورسوي.